مومن د طبي علومو انسټیټیوټ فارماکالوژي د ډاکټر صاحب عبدالرحمن لخوا که زموږ یوټیوب چینل مو نه وي سبسکرایب کړی لومړی چینل سبسکرایب کړئ او ورسره څنګ کې دغه بیل بټن پریس کړئ تر څو لیټسټ ویډیوګانو څخه خبر شئ. زموږ او ستاسو لومړنی لیکچر ده او دغه لیکچر زموږ او ستاسو د فارماکالوژي په باره کې ده چې فارماکالوژي کوم څه موږ ته راښیي او فارماکالوژي څه شی ده. راځو په فارماکالوژي باندې خبرې کوو چې دغه فارماکالوژي موږ او تاسو ته څه شی راښیي، د څه شي نه بحث کوي. اول راځو دغه هر بعضې ډېر په سکولونو کې هم تدریس شوي ډېر الفاظ چې دي هغه لاتیني کلمې دي چې هغه اکثره د دوو لغاتونو نه اخیستل شوي چې دلته هم فارماکالوژي د دوو یوناني کلمو څخه جوړه شوې ده چې هغه یې بیل بیل موږ او تاسو واضح کوو چې اول ده فارماکا، اول یې فارماکو برخه ده. دغه فارماکو برخه یې تقریبا موږ او تاسو ته دا راښیي چې فارماکو مطلب ده دوا او لوژي مطلب ده علم. یعنی دلته موږ او تاسو ویلی شو چې فارماکالوژي هغه علم ده چې موږ ته د دوا هر اړخیز معلومات راکوي، یعنی د دوا جذب، د دوا میټابولیزم او د دوا توزیع، داسې نور ټول معلومات چې هغه فزیکي دي که کیمیاوي دي هغه د فارماکالوژي علم موږ او تاسو ته راښیي. فارماکالوژي چې کله موږ او تاسو فارماکالوژي وایو د هغې نه مخکې د فارماکالوژي یو څو څانګې دي چې موږ او تاسو هغه څانګې اول زده کړو، د هغې نه وروسته موږ او تاسو فارماکالوژي وایو. راځو فارماکالوژي کومې څانګې لري؟ هغه څانګې عبارت دی له اول د ټوکسیکولوژي. ټوکسیکولوژي هغه علم دی د فارماکالوژي په بنیاد باندې موږ او تاسو ویلی شو چې ټوکسیکولوژي هغه علم دی چې موږ او تاسو ته د زهرجنو موادو معلومات، یعنی کومه دوا چې اکسپایر شي، خراب شي، د هغې نه وروسته کوم یو زهرجني خواص را پیدا کوي. ځکه دلته موږ مخکې ویلي چې فارماکالوژي داسې یو علم دی چې دا موږ او تاسو ته د دوا هر اړخیز معلومات راکوي. مطلب دا چې دلته ټوکسیکولوژي ولې په فارماکالوژي په څانګو کې راوستله؟ هغه داسې چې ټوکسیکولوژي داسې یو مضمون دی، یو سبجیکټ ده چې موږ او تاسو ته د دوا زهرجني حالات راښیي. مطلب دغه دوا چې کله موږ او تاسو استعمالوو دغه کومې زهرجنې خبرې خواص یې زهرجني خواص یې کوم یو دي، یا د زهرو څخه ټوکسو ویل کېږي زهرو ته او لوجي ویل کېږي علم ته. مطلب دا ده چې د زهرو علم دا دوا په خپل هم داسې ترکیبي شکل باندې یو زهر دی، که موږ او تاسو یې د خپل ډوز یا د خپل مقدار د خپلې اندازې نه زیات استعمال کړو یا اکسپایر دواګانې موږ او تاسو استعمال کړو، دا په خپله یو زهر دی چې دا په زهرو باندې تبدیلیږي. دې ته په دې بنیاد باندې ټوکسیکولوژي علم یا د زهرو پیژندله دا هم په فارماکالوژي په بخش کې یا په څانګو کې راوستې ده. بل څانګه موږ سره فارماکو تراپیوټیک ده. فارماکو تراپیوټیکس هغه بله څانګه فارماکو تراپیوټیکس ده چې فارماکو تراپیوټیکس مطلب تراپي مطلب علاج ده، یعنی د دوا په واسطه باندې موږ ته دا راښیي چې موږ او تاسو څنګه کولی شو چې د مریض تداوی کوو. آیا د مریض کې کوم چینجز، کوم بدلونونه هغه راځي؟ په خپله په فارماکو تراپیوټیکس کې دوه بخشونه یا دوه څانګې شاملې دي. دوه څانګې پکې شاملې دي چې یو ته ویل کېږي فارماکو کاینیټکس او بله څانګې موږ سره هغه فارماکو ډاینامیکس ده. فارماکو ډاینامیکس ده. آیا دغه دوه بخشونه چې دلته په جلا څانګو باندې تقسیم شوي دي، فارماکو کاینیټکس او فارماکو ډاینامیکس. فارماکو کاینیټکس موږ او تاسو ته د دوا جذب، توزیع او د دوا عمل راښیي چې څنګه دغه دوا
فارماکوکاینیټکس مطلب دا چې دغه دوا په کومه طریقې باندې په بدن کې هغه جذبېږي، په کوم طریقې باندې هغه توزیع کېږي بدن ته، مطلب په کوم طریقه او طرز باندې هغه ادراک کېږي. د هغې نه اول خبره دا ده چې ابزرویشن ده. ابزرویشن مطلب دا چې دغه دوا څنګه جذب کوي، د کومې لارې د دې جذب صورت نیسي. لومړنۍ خبره د دې د جذب ده چې هغه دا ده چې موږ او تاسو دوا کله خورو نو دغه دوا د خولې د لارې موږ او تاسو چې شکو استعمالو. د خولې د لارې کله چې موږ او تاسو دا دوا استعمال کو نو دا زی اول خوله کې لږ د خولې په ساحه کې هم جذبېږي. اکثره دواګانې بعضې داسې دواګانې شته چې موږ او تاسو د اورلي لارې استعمالو، مطلب دا ډېرې دواګانې موږ اکثره اورلي استعمالو. دغه دوا د خولې د لارې هم جذبېږي. بعضې خو لا داسې دي چې مکمل د ژبې نه د ژبې لاندې اوږدو یعنې اورل کیویټي کې داخل دغلته د ژبې لاندې اوږدو سبلینګولز دغه دوا ورکوو او د دې لارې د ژبې د لارې دا مکمل ته څه کېږي جذبېږي. یعنې ابزرویشن موږ ته دا راښیي چې څنګه موږ او تاسو ته پته ولګېږي چې دغه دوا په کوم طریقه په کوم شکل باندې په کوم میکانیزم باندې جذب شوله. یعنې څنګه دې وخوړله، اول دې وخوړله د خولې د لارې دې استعمال کړ. فرض مثال یو ټابلیټس دي، ګولۍ دې هغه ته راخلې د خولې د لارې استعمالې. دغه ګولۍ چې ته کله راواخلې خولې د لارې استعمالې نو ویې خورې ورپسې اوبه څکې نو دغه خولې ته ځي او د خولې نه وروسته بیا اسوفیګس ته ځي، بیا اسوفیګس نه وروسته دا بیا سټمک ته ځي، معدې ته ځي. کله چې معدې ته دا لاړ شي د هغې نه وروسته بیا دغه سمال انټسټاین ته ځي. کله چې دا سمال انټسټاین یا وړو کولمو ته لاړل، کوچنیو کولمو ته لاړل، د هغې نه وروسته دغه دوا همدغه چې د خولې د لارې موږ او تاسو استعمال کړې ده دغه دوا جذبېږي، جذب یې صورت نیسي. یعنې د شاریه عروقو ډېر واړه واړه رګونه دي د هغې په واسطه باندې د سمال انټسټاین نه هغه جذبېږي یا د لارج انټسټاین نه بعضې دواګانې هغه چې څه کېږي جذبېږي. دغه عمل تقریبا ډېر اوږد بحث دی په دې باندې د جذب دغه یو بېله موضوع ده، خو موږ دې دلته ځکه لږه یادونه وکړه چې یعنې فارماکوکاینیټکس موږ او تاسو ته څه شی راښیي. بل ډاکټر صاحبانو په دې کې په فارماکوکاینیټکس کې الیمینیشنز ده یا اکسکریشن ده د دوا، هغه د دوا ریموفل ده، د دوا اخراج ده چې هغه څنګه د بدن نه فرض مثال ما خو ویل مخکې چې یو دوا موږ او تاسو وخوړله هغه جذب شوله. هغه دوا چې کله جذب شي د هغې نه وروسته دغه دوا بیا کوم ځای ته ځي. صحیح شوه. موږ او تاسو دا معلومو چې دغه دوا چیرته لاړه، دوا باندې کوم پروسس ته سرته ورسېده. دغه خبرې موږ او تاسو ته ټول فارماکوکاینیټکس راښیي. لکه مطلب د دوا استقلاب یعنې میټابولیزم. دغه دوا د بعضې انزایمونو په واسطه باندې په ځیګر کې هغه څه شي هغه بې زهره شي، کوم زهرجني مواد چې پکې هغه ته بې زهره شي او د هغې نه وروسته په سیستمیک شکل باندې هغه د وینې دوران ته داخلیږي. کله چې د وینې دوران ته داخله شي د وینې دوران نه هغه کوم افیکټس ځای چې دی، مطلب موږ او تاسو د درد لپاره دوا خوړلې ده، سر باندې درد دی یا فرض مثال خپه باندې درد دی، کله چې موږ او تاسو په خپه باندې درد دی او دوا د خولې د لارې خورو یا اورلي خورو موږ درد هم په خپو کې دی، نو کله چې موږ او تاسو دا دوا وخوړله د درد لپاره دغه دوا موږ او تاسو وخوړله دا ځي د وینې کولمو ته، کولمو نه چې کله جذب شوه ځیګر ته ځي، هلته په استقلاب باندې رسېږي، میټابولیزم پروسس پې سرته رسېږي. د هغې نه وروسته دا رګونو ته ځي، هغه کوم افیکټس ځای چې دی، هغه کوم دردمن ځای چې دی، کوم په یو ناروغۍ فرض مثال اخته ځای چې دی هغې ځای ته ځان رسوي. بالاخره په هغه ځای کې هغه زمونږ د کوم مقصد او مطلب دپاره چې موږ استعمال کړي ده هماغلته هماغه تاثیر راوړي. دا ټولې خبرې هغه چې دي دا د فارماکوکاینیټکس یا د بخش لاندې موږ او تاسو څېړو. تقریبا دې کې ډېر عنوانونه موجود دي، هغه به انشاءالله تفصیلي یو عنوان د فارماکوکاینیټکس لاندې چې کوم عنوانونه دي اول به موږ او تاسو هغه یو عنوان څېړو او د هغې نه وروسته بیا موږ ډرګس یا دواګانې شروع کوو. بل ډاکټر صاحبانو موږ وویلې چې فارماکوډاینامیکس ته موږ سره فارماکوډاینامیکس موږ او تاسو دغه فارماکوډاینامیکس چې موږ او تاسو کله دوا
موږ او تاسو استعمالو د هغې سیستمیک افیکټس موږ ته راښیي او سیلولر افیکټس یې موږ ته راښیي. مطلب موږ څنګه کولی شو چې دغه دوا موږ او تاسو چې خوړلې ده دغه زموږ او ستاسو په بدن کې کوم نوع چینجز کوم نوع بدلونونه رامنځته کوي، کوم نوع اختلاجات یا کوم عوارض موږ په بدن کې رامنځته کوي. هغې نه موږ او تاسو دوه قسمه دي. هغه یو سیسټمیکس دي، یعنې چې په عمومي شکل باندې په یو سیستم کې یا مطلب سرکولیشن سیستم کې چینجز رامنځته کوي. یو دوا ده موږ او تاسو استعمالو. دغه دوا چې کله موږ او تاسو استعمال کو خوري د هغې نه وروسته دغه دوا فرض مثال د بلډ یا مطلب په سرکولیشن سیستم کې یو افیکټس رامنځته کوي، انیمیا رامنځته کوي، کمخوني رامنځته کوي. د دوا دغه دوا چې موږ تاسو خورو مطلب دا په یو سیستم کې مکمل هغه سیستم بلاک کوي، مطلب کمخوني رامنځته کوي یا بلاکیج رامنځته کوي، د کیپیلریز یا د نورو رګونو بندش رامنځته کوي. بعضې دواګانې هغه بندوالی رامنځته کوي. کله چې دغه بندوالی رامنځته کېږي دا پوره په سیستمیکس ډول باندې رامنځته کېږي، په یو مکمل سیستم کې رامنځته کېږي. یا سیلولر افیکټس مطلب دا د بعضې دواګانې په یو خاصو حجراتو باندې عمل کوي. په یو خاصو حجراتو کې هغه چې کوم دا ایډورس افیکټ رامنځته کوي، هغه هغې کې بدلون رامنځته کوي. نو دغه دواړه عنوانونه چې دي هغه لکه مطلب سیسټمیک افیکټس او سیلولر افیکټس چې دي دغه به موږ او تاسو بیل بیل هر یو افیکټس به موږ او تاسو بیل بیل عنوان لاندې څېړو. انشاءالله راتلونکي درسونو کې به موږ او تاسو چې کوم د فارماکوکاینیټکس بخشونه دي په فارماکوکاینیټکس کې کوم عنوانونه لاندې کوم عنوانونه شامل دي هغه به انشاءالله موږ او تاسو یو په نمبر سره ویو. د هغې نه وروسته به سیسټمیک افیکټس او سیلولر افیکټس باندې بحث کوو. د هغې نه وروسته به انشاءالله موږ او تاسو ډرګز شروع کوو، یعنې دواګانې به شروع کوو. په همدې شکل باندې به موږ او تاسو خپل درس مخې ته وړو. که چېرته کومه کوېسچن یا پوښتنه تاسو له په دې درس کې راځي، شاید تاسو له خامخا بعضې پوښتنې به راځي، نو هغه به انشاءالله موږ او تاسو په راتلونکي درسونو کې مطلب چې کوم درس موږ بیا آینده کې ویو د دې درس د تیر شوي درس د زوړ درس هغه پوښتنې به انشاءالله موږ پکې جوابو. د هغې نه وروسته به بیا خپل درس شروع کوو. وصلی الله تعالی